او بخښونکي خدای په نامه. سلامونه ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې ټول روغ رمټ اوسیږئ. په تېره ویډیو کې راغلو د ژوند د رنګ په اړه مو خبرې وکړې ده چې د ژوند رنګ څه دی؟ سوله ده. ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ، موږ تر نهم ټولګي پورې په داسې څیزونو باندې خبرې وکړې یا په داسې موضوعاتو مو خبرې وکړې یا هم په تېرو دریو لوستونو کې په شعرونو، داستانونو، کیسو باندې مو خبرې وکړې چې داسې یو ځینې داسې کلمې دي چې کله چې موږ هغه اورو نو په هغو باندې نه پوهیږو، یا مثلا ځینې داسې اصطلاحات دي کله چې موږ هغه اورو د هغوی په مفهوم باندې نه پوهیږو. نو دغه خبرې، دغه اصطلاحات څه دي؟ او دې ته کله چې موږ وایو ادب، ادب پوهنه، ادب تاریخ، ادب تیوري، ادبي کره کتنه، ادب څېړونکی یا ځینې نورې خبرې، دغه څه دي او څه ډول کولی شو په دې خبرو باندې پوه شو. لکه څنګه چې تاسو دا انځور ګورئ، په دې انځور کې بېلابېل کتابونه دي، ناول ده، لنډه کیسه ده، شعر ده، کره کتنه ده، د ادب تاریخ دی چې دا ټول په ادب پورې نښتي دي یا هم له ادب سره اړیکې لري. نن غواړو په دې وپوهیږو چې ادب څه ته وایي، ادب څه دی، څه ته وایي، او دغه ادب خپله راځي په کومو برخو باندې ویشل کیږي، لغتا او اصطلاحا څه تعریفونه لري، بل دا د پوهنې مهمې څانګې کومې دي، او دغه پښتو ژبې او ادب کې ادبیاتو په کومه پیړۍ کې پرمختګ کړی ده. نو یو ځای دا درس ګورو او زده کوو. ګرانو زده کوونکو، خپله ادب په لغت کې څه ته وایي؟ ادب خپله په لغت کې فضیلت، پوهې، ځیرکۍ، هوښیارتیا ته وایي، او په اصطلاح کې هغه کلام دی چې انسان له تېروتنې څخه ژغوري، یعنی انسان نه پرېږدي چې وکړي، تېروتنه وکړي. خپله ادب چې د په لومړیو وختونو کې د حذف په معنا یا هم د حذف د کلمې په معنا سره راغلی ده، چې خپله حذف څه معنا؟ حذف د بې عیبه په معنا راځي، او دلته بیا حذف هغې ونې ته هم ویل کېده چې هغه څانګې چې ورسره اضافه وي یا هم هغه څانګې چې یې بېکاره وي، هغه کله چې به یې هغه ورڅخه پاکې کړي یا یې وشکولې نو هغې ته به یې هم حذف ویل. او دلته د تهذیب کلمه هم راځي. ځینې وختونه ادب د تهذیب د کلمې په معنا هم اخیستل شوی دی یا هم کارول شوی دی. ځینې وختونه ادب د تهذیب په کلمې باندې هم کارولی شوی دی چې هماغه لایق، مناسب او ښې لارې ته موږ تهذیب وایو. او په همدې شکل سره خپله ادب چې د ژبنی هنر دی، او کله چې موږ په ژبني هنر باندې خبرې کوو، یعنی دا چې دلته خلک په داسې ژبه خبرې کوي چې مخامخ یا هم همغه خبره نیغ په نیغه تاسو ته نه کوي، او داسې له کلماتو څخه کار اخلي چې هغه تاسې وروسته له دې چې هغه خبرې اورئ یا هغه متن لولئ یا هغه شعر لولئ، تاسې په ناخودآګاه ډول یا هم په غیر مستقیمه ډول تاسې پوهوي چې موږ له تاسې نه څه غواړو. او یا هم کله چې وایو چې ژبنی هنر دی، نو دغه ادب چې د له واقعیت نه لري خبره نه ده، بلکې واقعیت نه بیانوي موږ ته، واقعیت په داسې یوه ژبه موږ ته بیانوي چې هلته دوی راسن او مستقیمه ډول خبره نه کوي، بلکې خبره په بل رقم یا هم په غیر مستقیمه توګه کوي. مثلا په کله چې شاعر راځي له یوې پیښې سره مخامخ کیږي، یا لیکوال راځي له یوې پیښې سره مخامخ کیږي، له یوې موضوع سره مخامخ کیږي، نو دلته دغه شاعر او لیکوال چې له دې موضوع سره مخامخ شوی ده، دی راځي دغه خبره یا دغه موضوع موږ ته له عواطفو سره، له احساساتو سره بیانوي، یعنی په داسې ژبه یې راته بیانوي چې موږ همغې موضوع ته، همغې خبرې ته راسن داخلوي او هغه موضوع راته زده کوي، او بیا هم په ښه والي او بدوالي مو پوهوي چې دغه موضوع په دې شکل سره ده. او یا هم دغه خبرې یا موضوعات په داسې یوه ښایسته ژبه بیانوي، دغه ټولنیز ژوند په داسې یو ښایسته ژبه بیانوي، داسې یو ښایسته یې انځوروي چې زموږ پر احساساتو غلبه کوي. نو هر هغه څه چې راځي او زموږ احساساتو باندې غلبه کوي، هغه ته چې وایو ادب وایو. دغه ادب یا د ادبیاتو په برخه کې چې راځو، دلته د ژانر یا د بېلابېلو خبرو یا موضوعاتو
قالبونه راځي. دغه قالبونه یا که هم قالبونه چې دي دلته بېلابېل دي. مثلا شعر د داستان د کیسه د لنډۍ د غزل د یا رومان د طنز د ځینې دغسې خبرې دي. دغه ادبي ژانرونه دي چې همدغه شاعران او لیکوالان راځي او دغه ادبي ژانرونه څخه ګټه اخلي او همغه خبره یا همغه څه چې غواړي موږ ته یې بیانوي. نو دلته موږ راځو وایو چې دغه برخه چې موږ راځي ادب ده او داسې ژبنی هنر دی، دغه ټول ژانرونه رامنځته کېږي. دلته یوه بله اصطلاح رامنځته کېږي چې هغه څه ته وایي؟ هغه ادبیاتو ته وایي. ادبیات څه دي؟ که وګورو چې دغه ادبیات چې دي خپله راځي په دوو برخو باندې ویشل کېږي. ادبیات یو تخلیقي دي، بل تحقیقي دي. تخلیقي ادبیات څه ډول ادبیات دي؟ تخلیق خلق سوي ته وایي. او کله چې یو څه خلق کېږي یعنی یو څوک راځي له خپل وجود نه، له خپلو احساساتو نه، له خپل هغه استعداد او وړتیا څخه یو څه رامنځته کوي او موږ ته یې وړاندې کوي. او تحقیقي څه ډول اثار دي؟ یعنی تحقیق کوي په همدې څه چې په تخلیق کې رامنځته سوي دي، په همدې تحقیق کوي. یا د ادبي اثارو څېړنې ته چې وایي تحقیقي ادبیات وایي. چې دغه تحقیقي ادبیاتو ته اکثره یا هم ځینې وختونه د ادب پوهنې اصطلاح هم کارول کېږي، یعنی دې ته څه وایو؟ ادب پوهنه هم وایو. نو تخلیقي چې دي تخلیق رامنځته کوونکي دي او شاعر او لیکوال راځي یو څه منځته راوړي. او تحقیق چې ده راځي په همدې څه چې لیکوال او شاعر رامنځته کړي دي په دې باندې تحقیق کوي، څېړنه کوي، منشا، ماهیت او دغه هر څه چې په څه ډول سره دغه اثر رامنځته سوی ده دغه موږ ته بیانوي. هغه څوک راته بیانوي؟ تحقیقي ادبیات موږ ته دا بیانوي چې تخلیقي ادبیات څه ډول رامنځته سوي دي. په دې برخه کې په تخلیقي ادبیاتو کې چې شی رامنځته کېږي، مثلا شعر ده، کیسه ده، ډرامه ده، طنز ده، ناول ده، دغه شیان رامنځته کېږي. او کله چې دغه خبرې راځي نو دلته د ادبي ژانرونو اصطلاح رامنځته کېږي. موږ وایو چې ادبي ژانر څه ته وایي. موږ مخکې وویل چې ادبي ژانر همدا قالبونو ته ویل کېږي. نو ژانر یوه څه ډول یوه کلمه ده؟ یوه فرانسوي کلمه ده چې د نوع یا هم د ډول او قسم په معنا باندې راځي. خپله کله چې وایو فرانسوي کلمه ده او د قالب په معنا ده، نو دغه قالبونه بېلابېل دي، ډول ډول دي چې په اروپا کې دغه قالبونه یا هم دغه ادبي ژانرونه په لومړي سر کې راځي او په دریو برخو باندې ویشل کېږي. دلته موږ وایو چې دغه ادبي ژانرونه چې دي یعنې په یو ډول او یو شکل باندې چې بیانېږي په اروپا کې په دریو برخو باندې رامنځته سو. یو اپیکو، لیریکو او ډراماتیکو چې په دې برخو باندې یا په دې نومونو باندې ونومول سول او دوی منل شوي وو. اپیک حماسي ته هم وایي. هغه داستانونه او اثارونه دي چې حماسي بڼه لري، لکه د الیاد و اودیسې چې د هومر اثر دی، د ادم خان و درخانۍ چې د صدرخان خټک اثر دی، او همداسې ځینې نور اثار چې موږ په تېرو ټولګیو کې یادونه کړې ده. لیریکس چې ده همغه غنایي اشعارو ته هم ویل کېدای سي. او ډراماتیک چې ده موږ او تاسو پوهېږو چې ډرامې ته ورته څیز دی. خپله حماسي اثار چې دي بیا راځي په دوو برخو نورو هم ویشل کېږي. یو تراژیدي دی او بل کومیډي برخه ده چې هغه باندې هم کار کېږي. کله چې راځو دلته وایو چې دغه ادبي ژانرونه چې په دریو برخو باندې ویشل کېږي، نو آیا دغه ادب پوهنه آیا له خپله څانګه لري که نه لري؟ دا خو ادبي ژانرونه و چې په تخلیق پورې اړه درلودله، یعنې هر هغه چا چې راځي او کومه خبره بیانوي داسې کوم قالب کې بیانوي هغه ته ادبي ژانر وایي. چې په اروپا کې همغه درې برخې درلودل. خو دغه تحقیقي ادبیات چې دي یا هم دغه تحقیقي برخه چې ده چې ادب پوهنې په معنا هم استعمالیږي یا هم د ادب پوهنې اصطلاح هم ورته کارول کېږي، دغه په څو برخو باندې ویشل کېږي؟ آیا یوازې همدا یوه برخه لري که نه نورې برخې هم لري؟ دې ته موږ راځو او وایو چې د ادب پوهنې څانګې
ادب پوهنه چې د درې عمده او لویې څانګې لري، یعنې ټول ادبیات چې دي راځي په دې دریو څانګو کې خلاصه کیږي. یو چې ده یا لومړنۍ برخه چې ده هغه څه ده؟ ادب تیوري ده. څه ده؟ ادب تیوري ده. ادب تیوري څه ته وایي؟ ادب تیوري هغه علم ده یا هغه څانګه ده چې نورو دوو څانګو ته لاره، اصول، طریقه، روش څه شی کوي؟ بیانوي. یعنې که موږ غواړو چې یو څه رامنځته کړو، یو څه ولیکو، یو څه باندې څېړنه وکړو، د دې لارې یو چارې یا اصول څوک راته ښکاره کوي؟ همدا ادب تیوري یې راته ښکاره کوي. په دویمه برخه کې موږ څه شی لرو؟ ادبي کره کتنه لرو. ادبي کره کتنه څه ته وایي؟ کره کتنه حتما تاسې ذهن کې داسې یو اصطلاح اورېدلې ده یا هم داسې یو اصطلاح سره مخامخ سوي یاستئ چې وایي کتنه یې پرې وکړه، یا په ځینې وختونو کې وایي موږ به په دې باندې کتنه وکړو یا به غور پرې وکړو. نو ادبي کره کتنه همغه نقد ته وایي، بررسي ته وایي، قضاوت ته وایي. کله چې دغه آثار ولیکل سو د ادب تیوري په اصولو باندې، نو ادبي کره کتنه راځي او دغه آثار قضاوت کوي. په دې اثارو باندې وایي چې آیا ښه اثر ده که بد اثر ده، دا اثر په لوړه کچه لوړه سطحه بیان سوی ده او په ټیټه کچه یا ټیټه سطحه باندې بیان سوی ده. او بله برخه کې راځو چې درېیمه برخه د ادب پوهنې د څانګې ده، هغه څه ده؟ ادب تاریخ ده. ادب تاریخ څه ته وایي؟ ادب تاریخ د دې ادبیاتو د ټولو ادبیاتو همغه پیدایښت باندې څېړنه کوي. دا چې دغه ادبیات له کومه وخته را پیدا سوي دي، څه ډول را پیدا سوي دي، په کومو برخو باندې یعنې کومو برخو کې پیدا سوي دي، یا مثلا دغه ادبیاتو تاریخ پیدایښت له کومه وخته دی، په څه ډول سره دی، څه رقم دی، په دې ټولو باندې ادب تاریخ بحث او څېړنه کوي. دلته یوه خبره بله راځي چې د ادبي تذکرې یا ادبي تذکرې اصطلاح رامنځته کېږي. د څه شي؟ د ادبي تذکرې. د ادبي تذکرې اصطلاح چې رامنځته سوه، ادب تاریخ او ادبي تذکرې یو له بل سره ډېر زیات توپیر لري. خپله ادب تاریخ چې دی د ادبیاتو پر پیدایښت باندې خبرې کوي، خو ادبي تذکره چې ده بیا دلته د شاعرانو او لیکوالانو هغه څه چې د دوی په بیوګرافي پورې، د دوی په پیژندګلوي پورې ربط لري، هغه بیا په ادبي تذکرو کې راځي. خو دلته د ادبیاتو هغه بهیر جریان هم څېړل کیږي. دغه برخې او دغه ادبیات، دغه څانګې، دغه ډولونه، ژانرونه څه وخت او په څه ډول سره پښتو ادبیاتو ته راغلو؟ آیا په دې باندې کولی سئ تاسې بحث وکړئ که نه؟ خو که ووایو چې دلته موږ کله چې په اروپا باندې خبرې کوو او کله چې دا وایو چې دلته عصري ټکنالوژي رامنځته سوه یا عصري کارونه رامنځته سول یا دغه برخې رامنځته سولې، نو هرومرو زموږ او د تاسې دا په ذهن کې راځي چې دغه ټول پرمختګونه په شلمه پیړۍ کې سوي دي. په شلمه پیړۍ کې د ادبیاتو د پرمختګ، پراختیا او پرمختیا لپاره ډېر زیات کارونه وسول او دا رامنځته سوه چې دغه ادبیات یا د هم په دې ادبیاتو کې دغه برخې په همدې شلمه پیړۍ کې رامنځته سولې چې په دې برخو کې و چې همدا آثار چې دلته موږ وویل چې په دریو برخو باندې ویشل کېږي، یا دغه آثار چې رامنځته کېږي دا آثار د چاپ برخې ته لاړې، له د راډیو، تلویزیون او سینما په پردې باندې نشر سولو، هم همداسې ځینې نور کارونه هم وسولو په دې برخه کې. دلته کله چې وایو په شلمه پیړۍ کې دا برخې رامنځته سوې، نو دلته پښتو ژبې او ادب ته هم ځینې رنګارنګ ژانرونه راغلل، لکه ناول و، رومان و، لنډه کیسه وه، مثلا ډرامې وې، نکلونه و، ځان پېژندنې وې، راپورتاژونه و، ادبي ټوټې وې، سفرنامې وې. دغه ټول ادبي ژانرونه پښتو ژبې او ادب ته په شلمه پیړۍ کې راننوتل، یا کولی شو ووایو چې دلته پښتو لیکوالانو له دې ژانرونو څخه ګټه واخیستله. او کله چې دلته په شلمه پیړۍ کې د کمپیوټر او انټرنیټ یا هم د کمپیوټر او تلویزیون سکرینونه راغلل، نو دغه ادبیات هم د هغې په
سینما په پرده راغلل او هلته له دې ډراماتیکو او ایپیکو او لیریکو برخو څخه کار واخیستل سو چې دلته موږ کولی سو وایو د دې آثارو په رامنځته کېدو سره دلته زموږ پښتنو لیکوالانو هم له دې د خپلو غوښتنو په سطحې سره یا هم د خپلو غوښتنو په تناسب سره خپلې لیکنې وکړې. هغه څه چې نړیوالو کارول یا هغه څه چې نړیوالو فکرونو کې وو د دې له لارې له موږ سره هم شریک سول او زموږ لیکوالانو او شاعرانو هم له دې نه ګټه واخیستله او کار یې پرې وکړل چې دلته موږ کولی سو ووایو چې 20مه پیړۍ د ادبیاتو د پراخوالي او پرمختیاوالي هماغه ښایسته او ښکلي پیلامه وه. د دې لپاره چې درسونه ښه زده کړئ حتما دغه درسونه تعقیب کړئ، د کتاب له مخې یې هم لولئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکوئ. د ویډیوګانو د ښه والي لپاره او د تدریس د مؤثریت لپاره د اغېزمنتیا لپاره له موږ سره خپل وړاندیزونه هم شریک کړئ. د نورو ویډیوګانو لپاره دا ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.